د مناظرې او هدف هم لاس سره وړو. غوره نه وه چې حسیب ته مو ورته خبر ورکړی وی؟ ولې مې دا پټه کړه، ولې حسیب ځواب پسې ما ویډیو جوړه کړه؟ اول دلیل دا دی ورونو چې حتی خلکو د امریکا زنانو چې ما سره تماس ونیولې او د شخصي رازونه ماته ویلي، لیکن حسیب ځواک چې د خلکو فکرونه خرابول چې رښتیا ته هم دلته مسایل وو په همدې ډیبیټ کې چې ما کولی شول چې هغه کم راولم. زما هدف دا نه و. خلکو ته هم دا واضح شوه چې په نوم نېشنلست چې وجود نه لري، په نوم د سیکولر مسلمان چې وجود نه لري. یو ډیبیټ یا مناظره لرله، د بخښنې ته هم د اشتباه ته هم یو قسم تارونه او ټوټې اچولې، یا دا وینا چې اول افغانستان دی او بیا اسلام دی او که افغانستان نه یو په اسلام به څه وکړو. زه په دې خفه هم وم چې ډیبیټ نه بعد هغه وایي چې ته څه شوې. هدف مې دا نه و چې زه د حسیب ورور یا سپک کم یا کم راولم. یو واقعا ما ته به هلته فخر وکړو ځکه چې ته زه پوهېدلم چې په لایفونو کې د ډېر جدي لګیا وي چې کله راغلې. ستاسو نظر او د ځینو نورو ترمنځ څه توپیر دی؟ نو که چېرته حسیب ځواک بعضې اعمال د ملحدینو کوي، مثال درکمه ملحدین سره یو ځای بودن، هغوی ته په ټیک ټاک کې ځای ورکول، 40 دلایل وړاندې کوي، د نه مخ چا باندې غلطه فیصله وکړي. ولې دغه ډول بحثونه رامنځته کیږي؟ علما زموږ چې کوم دعوتګران دي، زموږ چې کوم مفتیان دي، هغوی په یو دنیا کې دي چې حقیقت نه خبر نه دي. ما 2 ساعت ریسرچ کړی و، تقریبا 12 مختلف شیان مې پیدا کړي وو چې هغه باید حسیب ځواک جواب ورکړي. اریانا سعید یو ده، 100 فالوور لري، ته وګوره کنه. هغه بل نور نومونه ماته یاد نه دي. یو دی فالوور څومره دي؟ 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون. ډیواله غاټه خولۍ اغوستې ده، پګړۍ دې اغوستې ده، صحیح دی، بهتره دی، لیکن ځوان تنه ځان لري احساس کوي. د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. کیدای شي څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې تاسو د رحمت الله نوروز او حسیب ځواک ترمنځ ډیبیټ یا مناظره مو کتلې یا لیدلې وي چې له هغې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ډیرو نیوکې او پوښتنې لا هم ښکته او پورته کیږي. د همدغې پوښتنو د ځواب په تړاو نن را سره رحمت الله نوروز میلمه دی. نوروز صاحب ډیره زیاته مننه، کور مو ودان چې وخت مو راکړه. جزاک الله خیره. ژوندی دی. نوروز صاحب څو ورځې وړاندې تاسو له حسیب ځواک سره یو ډیبیټ یا مناظره لرله، آیا هغه څه مو چې غوښتل ترلاسه مو کړه؟ بله الحمدلله. کوم هدف د زما د ویډیو جوړولو و، هغه سره د مناظرې د اواز و، د مناظرې و هدف هم لاس سره وړو. هغه هدف دا و چې زوران ته دا واضح شي چې په نوم د سیکولر مسلم چې وجود نه لري، په اسلام کې په نوم د نېشنلزم چې وجود نه لري او بیا په حیث نېشنلست. دویم د هغه کوم پوزیشن چې نیولی او د اسرائیل طرفداري هغه هم واضح شو. د هغه کوم وضاحت چې ورکو ولې ملحدین ته پلیټفارم ورکړي، په ټیک ټاک کې ځان ته راوچتوي او وخت ورکړي، هغه هم واضح شو. او هم چنداس نور مسایل وو چې هم واضح شول چې کوم زما په نظر د هغه په خیر هم او د زموږ د جامعې په خیر هم وو. نوروز صاحب آیا دا غوره لاره ده یا غوره طریقه ده چې یو کس سره لدی چې هغه د ستاسې له ډیبیټه مخکې بخښنه غوښتې وي چې له هغه څخه لفظي تېروتنې شوي دي، ولې مو بیا وغوښتل چې هغه سره مناظره وکړئ؟ لکه ولی الله ته تاسې په پټه باندې هغه ته مو چې یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یا په ټیک ټاک کې فعال دی، هغه ته مو په ټلیفون په پټه خبر ورکړی، غوره نه وه چې حسیب ته مو ورته خبر ورکړی وی؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. اول دا چې ولې الله ته زه پټ پیغام پرېږدم، وټساپ کې ورته زنګ وهم ورته وایم چې ورور دا کوم کار کوې دا صحیح کار نه دی او دنه لاس واخله، په آخر ورځ موږ ټول مړه کېږو او زه نه غواړم په حیث مسلمان ته په قبر کې دغه ګناهونه د پسې وي، ستا د مرګ نه بعد خلک ویډیوګانې ګوري او کوم ځای کې چې زنانه دي، کنزل دي، فری میکسینګ دی، مذاق دی، دا یو مناسب کار نه دی. ولې مې دا پټه کړه، ولې حسیب ځواب پسې ما ویډیو جوړه کړه؟ اول دلیل دا دی ورونو چې ولی الله بدون د شک چې اشتباه کوي او د دې اشتباه عقیدوي اشتباه نه ده، د دې اشتباه چې دا یو په حیث د انسان د جهالت د ادرس نه کیږي. په اسلام په چوکاټ کې د اسلام چوکاټ ته بل چوکاټ نه داخلي، بلکې په حیث د مسلمان ضعیفیت ښکاره کوي. لیکن حسیب ځواک چې د خلکو فکرونه خرابول، چې اوس کوم د ویلي دا کارونه نه کومه، نو د فکر جوړول دپاره چې میډیا په تور د خلکو فکر خراب شوی و، بالکل باید د میډیا په تور د فکرونه بیرته جوړ شي وای. زه ته مثال در کومه، علما په دې وایي که چیرته یو سړی عقیدوي اشتباهات کوي یا کوم چې د عقیدې د ادرس نه دي په پبلک کې په خلکو منځ کې، هغه به د خلکو منځ کې اصلاح شي،
تر څو پورې خلک په دې پوه شي دا سړی په غلطه دی دا کوم نظر دا وړاندې کوي دا نظریه غلطه ده همدا دلیل دی او مشهور وینا ده چې د ملحد او امام ابو حنیفه ترمنځ کې بحث شو هغه کوم قنچته کړی نو چې ته دا خبرې مه کوه الله حق دی هغه د خلکو منځ کې اصلاح کو او همچن ابن القیم داسې نور علما دا موضوع تاییدوي چې باید د خلکو منځ کې سړی فکري اشتباه کوي وبخښئ عقیدوي اشتباه کوي هغه باید اصلاح شي په خلکو منځ څو پورې خلک په دې پوه شي چې دا اشتباه د اشتباه ده او اسلام داسې نه وي نو مثلا د ویناګانې بار بار دا و چې زه سیکولر مسلمان یم زه نیشنلیست یم ملحدین سره یو ځای کېدل فقط د خالد بن ولید موضوع نه وه د اسرائیل سپورټ و همداسې نور مسایل چې موږ په هغه موضوع کې بحث کړي دي نو هغه موضوعات واضح شول خلکو ته هم دا واضح شوه چې په نوم نیشنلیست چې وجود نه لري په نوم د سیکولر مسلمان چې وجود نه لري اسرائیل سپورټ هم واضح شو هم دغه په خیر چې خلکو ته واضح شو او که چیرته مثلا د ویلي دا ټول شیان باندې ویلي چې دا شیان ټول غلط دي نو بدون شو ما ویډیو نه جوړوله لیکن فقط د خالد بن ولید موضوع نه و چې هغه ځان اصلاح کو ول د زما لفظي اشتباه نور موضوعات هم یعنی د خالد بن ولید رضی الله عنه په تړاو چې د سویلی او دغه خو د بخنه غوښتله تاسو په ډیبیټ کې بیا هم د هغه یادونه وکړه دلیل دا و چې کم یو بخنه د غوښتي و لیکن د نور دوستانو چې دی بخنه ته هم یو نو ګندلې دی بخنه ته هم د اشتباه ته هم یو قسم تارونه ټوټي اچولې چې جغرافي د څه د وخت څه دا ټول بې معنا خبرې دي مارته مخکې ولې چې اسلامي شخصیتونه اسلامي احکامات هیڅ کله جغرافي محدود نه دي یا دا وینا چې ول افغانستان دی او بیا اسلام دی او که افغانستان نه یو په اسلام بسو کوم که اسلام نه په افغانستان بسو کوم دا هم اسلام فقط افغانستان په تړل یو غیر شرعي او غیر صحیح عقیدی خبره نه ده نو په همدې دلیل باندې دا ما بیرته مې راته ځکو څو موږ خبرې وکړو چې رښتیا ته هم دلته مسایل وو په همدې ډیبیټ کې چې ما کولی شول چې هغه کم راولم زما هدف دا نو حتی خلکو د امریکا نه زنانه چې ما سره تماس ونیولې او د شخصي رازونه ماته ویلې څه فامیلي خبرې همداسې نور ما ته ورور زه قاضي نه یم زما د سره بحث عقیدې دی زه ورسره عقیدوي علمي بحث کوم شخصي بحث مو سره نشته دی شخصي تورونه پرې نه لګوم بل څه نه کوم ځکه ته شخصي مشکل سره لرې لاړ قضا ته پولیس ته عریضه وکړه کنه لري ما ولې استفاده کې هغه اوس هم زما مسلمان ورور دی او اکثر خلک دا وایي ته ملحد ولی نه هیڅ کله به چاته ملحد نه یم څو پورې هغه په خپله په اقرار کې ونیسم ملحد نه یم ځکه یو سړی کولی شي چې اعمال د ملحدین وي اعمال د مشرکین وي اعمال د منافقین وي کېدای شي هغه جهالت ادرس نه کوي په عقیده خو به نه کوي په نیت خو به نه کوي ځکه اسلام کې اعمال بنیت دی موږ چې هر څه کوو مربوط د نیت کوي یو سړی د مجبوریت نه به یو سړی بل خبره به وي نو په همدې دلیل ما هېڅ کله هغه ته ملحد نه دی ویلي ما بار بار ویل چې دغه اعمال چې ته اسرائیل سپورټ کوې یو چا چې 2.5 لکه مسلمانان فلسطینیان وژلي دي او همدا اوس دوامداره وژني ته څنګه هغه سپورټ کوې څنګه بنجامین نتنیاهو سپورټ کوې چې آی سی جے او همچنین آی سی سی دواړه هغه وار کرمنل انتخاب کړی دی او ارست وارنټ ته ورکړی دی نو په همدې دلایلو چې موږ راغلو دا موضوعات هم ډیبیټ شروع واضح کړو ما په ډېره ښه په طریقه مخکې لاړل او الحمدلله یو نتیجې ته ورسېدلو زه په دې خفه هم وم چې ډیبیټ نه بعد هغه وایي چې ته څه شوې کمنټ کې لیکي چې ولې وتښتېد اوس چېرته هم نه یم تښتېدل ته ناست یم یو نه بل نه لس 15 نور ډیبیټه کوو بلکې ته اوس هم په دې عقیده امید لرم چې نه یې ځکه تا ویډیوګان ډیلیټ کړي دي یا کوم بل کس وي چې یا کوم بل قسم وي غواړي ډیپیوټي کې اهلا وسهلا بسم الله راشي زه همیشه حاضر یم دې خبرو ته او چېرته هم زه نه یم تللی نوروز صاحب د یو څه تاسې دلته یادونه مو وکړله ډیبیټ په پای کې ما دغه ډیبیټ تاسې وکتی په پای کې تاسو هغه له لایف څخه ښکته کړئ د ژوندۍ خپرونې څخه هغه څخه لایف څخه یا هغه خپله ښکته شو زما په نظر د یو تخنیکي مشکل راغی زما لاسونه فکر کوم چې ویډیو کې به ښکارم شي زما مسایل پاتې وو زما مسایل پاتې وو چې هغه سره موضوع کړی وی مثلا په یو ویډیو کې د ویلي دي چې او مای اف ګاډ کنه مختل مې د وضاحت ته وغواړم چې ته ول دا ویډیوګانې کې دا وایي ان دا یو ځل نو چې د خبره کړې وه یو ځای کې چې د ډاکټر سره یو کس په نوم د ډاکټر هغه سره بحث کو نو د دا خبره تکراروله نو ما غوښتل دا وضاحت نه وغواړم همداسې نور مسایل وو چې دوی کوم شخصي تورونه ما باندې لګول غوښتل چې هغه وضاحت نه وغواړم لیکن زما خبر لا پاتې وي چې نه پیغام تخنیکی ګلیچ راغی چې هر څه وو نو زمونږ لایف قطع شو لیکن ما هرگز نه کته کړی زما ځکه زما خبر لا پاتې وي تاسو بیا هڅه وکړله چې هغه لایف ته راپورته کوي که نه بالکل هڅه مې وکړه خو بیا راپورته نه شو بلکې یو ځوان مې راوستو فکر کوم افغان ټایګر په نوم باندې که دا دوباره هڅه وکړي لیکن بیا ونه شو نوروز صاحب که چیرې په راتلونکي کې دغه ډول بحث کیږي کیدای شي ځینې د ناپوهۍ او یا هم د سپیناوي لپاره یوه پوښتنه او یا هم نیوکه کوي نو کومه پالیسي باید غوره شي
مربوط کې بحث په څه شي باندې دی لیکن زه خلکو ته دا وایم چې اول باید خپل نیت واضح کړي چې دا کسر د بحث کې د کوم ادرس نه کې دا په دې کې چې ځان باتور ښکاره کړي یا خپل غرور نور هم تقویه کړي او که دا په دې کې چې ته خپل مسلمان ورته پیغام ورسوي خپل مسلمان ته پیغام ورسوي د حق او د مینې او د محبت پیغام ورسوي کوم چې اسلام دی چې دغه نیت د پاک وي انشاءالله الله راته بیا ټول لارې جوړوي کوم چې ماشاءالله په دې ډیبیټ کې ډېر ښه په طریقه باندې موږ مخکې لاړو دویم شخصي تعرضات شخصي بحثات باید ونه شي دریم بې عادلانه انتقادات باید ونه شي کوم چې هیڅ بنیاد وجود نه لري بې بنیاده دي دروغ باید ونه ویل شي دا ټول مربوط کې د انسان نیت پورې چې ته دا کار ولې کوې زه په دې فکر یم چې که چیرته یو چا نیت پاک وي او هغه پاک نیت باندې روان وي نو مطمئن یم چې دا به یو غټ خیر پکې وي او زما بدون د شک ما خپل د ملګرو ته ویلي چې الله زما نیت پاک وساتي زما نیت واقعا همدا و چې زه دې ورته پیغام ورکړم او داخل تشریح کړم چې قصد څه شی دی او هغه هدف مې لاس سره وړی دی هغه هم د ډېر رولي په فضا کې د ډېر د مینې محبت په فضا کې د یو بل ته احترام په فضا کې او کار الحمدلله وشو او دا زما اولین ډیبیټ نه دی کېدای شي ما د سلهاو ډېر ډیبیټ کړي وي او همیشه دپاره هم دا زما اصول دي نوروز صاحب په کوم ځای کې له حسیب سره تاسو نرم لاړئ یعنی ورسره تیز لاړئ نه بالکل چې رشاد ته وایم ما چې کله ډیبیټ سټارټ هم کو خلکو کمنټونه هم کول میسیجونه هم کول ما ته کوم دوستان چې ول داسې نرم روانې ځکه زما مخکې ته ویل هدف مې دا نه و چې زه د حسیب ورور یا سپک کم یا کم راولم یو ځای و چې زه واقعا فکر مې وکړو دلته زه کم راوستی شم لیکن انتخاب مې وکړو نه زما دا هدف نه دی ما بار ځان ته دا ویلي چې دا زما هدف نه دی په کوم ځای کې تاسو کم راوستلی شو هغه مثال به درکړم زه ته مثال درکړم هغې یو ځای کې وویلې چې ما ته زما یو دوست یو شادنامه رالیږلې ده چې ستاسو د مکتب یقین خلکو ته پیسو باندې شادنامې خرڅوي نو ما ورته ویلی شو چې ورو ما ته شادنامه ښکاره کړه ته وایې چې ما ته رالیږلې ده نو بدون شک هغه ته چا هم نه رالیږلې والله اعلم که چا لیږلي هم وي ښکاره به کړي نو دا په خپله دا هم په دروغو کې راغی هغه ملګری هم په دروغو کې راغی ځکه دا ثبوت شوې خبره ده چې موږ هیڅکله فارغین نه دي ورکړي نو ما کولی شو ته چې شادنامه ښکاره کوه چې نه شم ښکاره کوم ښکاره کړه ته یو خبره کوې اوس ثبوت کړه کیدای شي دا خبره د خپل ځان نه کړې وي یو امکان دا دی کیدای شي چا ورته دروغ شی رالیږلی وي هغه ښکاره کوی نه شي که دروغ شی وي فکر زما په نظر باندې زه چې څونه هغه منطق غږوم د دا خبره ځان نه کړې ده نو ما دا منطق باندې وویلې بهتر دا چې تا پوښتنه ترې ونه کړې او ته چې ورو زه 12 ما شاګردان نه دي فارغ کړي دا خبره بې بنیاده ده که ما ثبوت غوښتی وی ثبوت کې فیل کېدو هغه تاسو سره حسیب په کوم ځای کې ستاسو سره نرمي وښودله زما په نظر عمومي ډول باندې هغه ډېر ښه اخلاق ښکاره کړل احترام یې ښکاره کړو او کوم چې دا د احترام نه ډکه خبره ده او همدې دپاره زما هغه ته د ورورولي پیغام دی د مینې محبت پیغام دی چې واقعا ما ته باندې هلته فخر وکړو ځکه چې ته زه پوهېدلم چې په لایفونو کې د ډېر جدي لګیا وي چې کله راغلې هغه فضا د ډېر ورورولي او د هغه مناسب جوړه شوه او تا ډېر احترام ښکاره کړو نو دا واقعا د احترام نه ډکه خبره ده او زه مطمئن یم چې کوم ځای کې د احترام ادرس نه کېدای شي ما کومه خبره کړې په هغه بده لګېدلي نو هغه داسې کومه خبره بیرته ما ته نه کړې چې هغه د بې احترامه وي یا کوم بل وي تر ډېره حسیب ځواک کله چې دوی له ځینو کسانو سره په لایف پروګرامونو کې یعنې تر ډېره چې جنجالي کېږي هغه ته د ملحد کلمه کاروي تاسې په ډیبیټ یا مناظره کې تر پایه هغه ته داسې الفاظ ونه کارول ستاسو نظر او د ځینو نورو ترمنځ څه توپیر دی ګورئ چې څوک هم یو چاته ملحد وي هغه باید ثبوت یې کړي چې دا ملحد دی دویم ډېر سخته دی چې چا باندې تور ولګي او په حیث مسلمان زموږ هدف دا نه دی چې خلک اسلام نه لرې کړو زموږ نیت او هدف باید دا وي چې موږ اسلام ته خلک را نږدې کړو په احسن عمل باندې په ښه خبرو باندې په مینه محبت فضا باندې په دوستي باندې په ورورولي باندې نو که چیرته حسیب ځواک بعضې اعمال د ملحدینو کوي مثال درکړمه ملحدین سره یو ځای بودن هغوی ته ټیک ټاک ځای ورکول هغوی ته چپ پاتې کېدل یو څوک د رسول الله بې احترامي کوي دا ورته چپ دی د الله په خلاف کوي هغه چپ دی د زموږ د مسلمانانو یو اسلام په خلاف یو خبره کوي د مسلمان دا چپ دی دا اعمال د مرتدینو ملحدینو دي لیکن آیا د نیت دا دی چې زه باید د اسلام په خلاف شم د الله په خلاف شم یا د مسلمانانو په خلاف شم کېدای شي نیت دا نه وي متوجه یې که نه کېدای شي دا جهالت ادرس نه راځي یو چا ته ملحد ویل یو غټه خبره ده ځکه موږ د چا په زړه کې ناز نه یو د چا نیت نه خبره نه یو که یو څوک یو عمل کوي ته ویلی چې دا عمل دی د کفر دی د عمل دی د مشرکینو دی د عمل د منافقینو دی لیکن چا ته موږ منافق نه شو ویلی حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کس به لیدو چې هغه په منافقت کې وفات شوی دی یو مرتد دی یعنی حتی یو مسلمان نه دی
د به کوشش کوو چې د هغه جنازه وکړي نو بیا بدون شک چې عمر بن خطاب هم داسې وحیدا ثبوت کړي چې د جنازه تاسو نشئ کولی نو موږ په هغه پیغمبر پیرویان یو څوک چې همیشه غوښتل چې خلک د اور نه بچ کړي اسلام ته نزدیک کړي اسلام نه لرې نه کړي نو موږ باید خلک اسلام ته نزدیک کړو اسلام نه لرې نه کړو زما په دا غټه اشتباه ده چې څوک کوي چې چاته ملحد وي چاته مرتد وي چاته منافق وي تر څو پورې چې دغه د نیت او اعمال او ډیر شیان دي چې هغه باید ته پوره کړي د نه مخکې چاته دا کلمه استفاده کړي که چیرته یو سړی وي هم حسن ظن ورته وکوي امام شافعي وایي چې زه مسلمان په ګیره شراب هم وګورم ځان مې شراب دسکلي دي زه یم چا پې اچولي دي څلوېښت دلایل وړاندې کوي د نه مخ چا باندې غلطه فیصله وکوي ولې دغه ډول بحثونه رامنځته کیږي ځوان نسل ته یې ګټې او زیانونه څه دي بدون د شک چې دا د جامعې یو برخه ده جامعه کې به همیشه دپاره خلک وي چې یو طرف ته به وړي چې هغه طرف صحیح نه دی نن سبا ته وګوره په ټیک ټاک کې څه روان دي میوزیک دی زنانه دي ګډېدل دي کنځلې دي او زه چې رشاد ته زه دا نه ملامتوم څوک چې ګډېږي څوک چې میوزیک کوي څوک چې کنځلې کوي زه دا خلک ملامتوم او زه بیا د خلکو د پاسه علما او دعوتګران ملامتوم چې ته چې یو میدان دی پرېښی دی او په هغه ځای کې نو خلک لګیا دي کار کوي او ځوانان چې دي متاسفانه دې ته نه ګوري حق او باطل څه شی دی هغوی جبهې ته ګوري چې کوم طرف ته پروګرام روان دی او هغوی هم غیر توجهي همدې پروګرام طرف ته ځي او بیا د دې پروګرام دفاع هم کوي دې کې درې خبرې دي یو دا دی چې علما د عوامو سره په ټچ کې نه دي علما زموږ چې کوم دعوتګران دي زموږ چې کوم مفتیان دي هغوی په یو دنیا کې دي چې حقیقت نه خبر نه دي درته مثال در کوم په پاکستان کې پر رفع اليدين باندې بحث او مذاکرې وی کتابونه ډیر زیات بحثونه چې رفع اليدين وکړو کوونکو ډیبیټونه روانو پاتم د مارچ باندې او په هغه ورځ کې پاکستان کې عورت مارچ روانو چې خزو مذاکره تلیو یو پروتست کړي وو مظاهره کړي وو تر څو پورې چې موږ ته حق راکړي چې خزه خسر واده وکړي یعنی فیمینزم ته اجازه ورکړي نو علما او خصوصا دعوتګران باید د عوامو ته وګوري ځوانانو مشکلات ته وګوري او حل لاره ته راوړي ځکه ته ورته یو شی نه ورکوي چې هغه سره مصروفه شي ځان سره اټاچ کړي یو ځای کې دوی احساس کوي زه د یو پروګرام یو برخه یم هغوی بدون شک غلط طرف ته روان دي نو ما ته خلکو وویلې ته ولې د خلاف راغلی د دې پروګرامونو او بدون شک طبعا خلک تعرضونه وکړل او دا تعرضونه به روان وي څو میاشتې دپاره زه په دې تیار یم مشکل نه دی ما خلکو ته وویل ته کله پوستې د لاسه دې ورکړي دي او پوستې ته دې بېتوجهي کړې ده او خلک نیولي دي بدون شک چې پوستې هغه منطقه ته بېرته نیسي نو تلفات به ورکوي نو همدا دلیل دی چې اوس الحمدلله موږ ښه پروګرام لرو چې یو ډول باندې دعوت او د خیر او د اسلام او د حق موږ زموږ پیغام څه شی دی ورور د اسلام ته نږدې شه خپل مور او پلار احترام وکړه حلال رزق وګټه د مشرانو احترام وکړه ماشومان باندې شفقت وکړه بس خلاص بل چې کوم نور مسایل دي عملی میدان ته راشه فقط خبرې کول حق نه دي فقط خبرې کول مشکل نه حلوي که چېرته دا ټیک ټاک او فقط خبرې او حل لاره وی نو هېڅکله به صحابه کرام سفرونه نه کړي تکلیفونه به نه ولیدلي زموږ خو پیغمبر به تکلیف او پیغمبر به تکلیف نه وي فقط ناز به خبرې به کړې وي خبرې صرف حل لاره نه دي بلکې عمل میدان کې خپل دین ته خپل امت ته خپل خلکو ته مسکینانو ته یو څه شی باید په عمل میدان کې وکړو خبرې خو هر سړی کولی شي یو هغه آخرین کار دی چې ته باید ځان تشویق کړو ته چې خبرې دي دغه ډول بحثونه ځوان نسل ته څه پیغام لرلی شي له ځان سره ځوان نسل ته سوشل انجینرینګ کیږي هغوی په دې پوهېږي چې حق او باطل څه شی دی دویم خلکو ته واضح کیږي دا سړی هر سړی په تنهایي کې بادشاه دی هر سړی په تنهایي کې ځان ته چیوي چې کله میدان ته کوزیږي هغه میدان کې د خپل د دلایلو د خپل نظریاتو د خپل عقیدې دفاع کولی شي نشي کولی دغلته حق او باطل واضح کیږي دلته هغه معلومیږي چې څوک باید تعقیب شي او کوم نظر باید قبول شي نو بدون شک دا بحثونه لازم دي او همیشه دپاره یې ګټه کړې دا بحثونه زموږ صحابه کرامو کړي دي او بل منځو کې مذاکرات کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي یهودو سره مذاکرات کړي دي او سره بحث کړي بدون شک ګټونکی خلک اسلام نوروز صاحب ستاسو له نظره کچیر یو څوک خپل تیروتنه ومني د اسلام له نظره دومره فشار په یو چا راوړل چې خدای مکړه هغه د ګمراهۍ خواته بوزي یا ګمراه کړي دومره فشار راوړل پرې غوره دي نه بدون د شک نه اس دا کله غور نه کوي سړی د خپل د ټولو تیروتنو باندې ووایي چې وردا زما تیروتنې دي او بخښئ زه په هیڅ انسان دا تیروتنې کړي بیا به نه تکرارومه باید هغه باندې فشار رانول شي او هغه ته اجازه ورکړي خپل ژوند مخکې ویسي لیکن که اوس سیستماتیک ډول باندې روان دی تیروتنې باندې هم پښیمانتیا نه ښکاره کوي او هغه اعمال به دوباره یعنې زه څه ما 2 ساعته ریسرچ کړی وو تقریبا 12 مختلف شیان مې پیدا کړي وو چې هغه باید حسیب ځواک جواب ورکړي
الحمدلله اکثر جوابونه ورکړل، بعضې مسایل نور هم پاتې دي. مثلا په یو ځای کې دی یو چا سره بحث کوي چې سړی په کاناډا کې دی، که تاسو هغه ویډیو ګورئ یوټیوب کې شته دی 21 دقیقې او 26 ثانیو کې، هغه تاسو وګورئ. هلته هغه ورته وایي چې دا د قرآن آیات دی. هغه وایي زه به د قرآن آیات په 2 سور قبلوم، خو سره سره به زه خپل چې کوم شی ماته مهم دی هغه به ورسره هم ځان ته رانږدې کوم. دا په خپله پرابلماتیک دی. ولې مشکلات پذیر دی چې قرآن ته یو شی وایي ته به وایې چې سمیعنا واطعنا، خبره ختمه. یعنی ته چې نور خپل چې تا ته شی مهم دی یا تا ته شی بارزشه دی باعزته دی هغه ځان ته نږدې کوې. دا بحث دی د عربو ملکونو و د افغانانو و په دې بحثونو کې. تاسو ټول بحث وګورئ تاسو پوه شئ چې کوم ځای کې دی. زما په نظر باندې چې دغه یو اشتباهات چې هغه یو انسان په یو طریقه باندې کوي چې هغه په خپل هم پې نه پوهېږي زه اشتباه کوم او خلک هم په دې نه پوهېږي دا اشتباه کوم، نو دا باید ډیبیټ شي، دا وضاحت ورکړي دا اشتباهات ولې کوي، هغه هم پې پوه شي او خلک هم پې پوه شي. د حسیب ځواک پوښتنې ځینې پوښتنې چې وي آیا تاسو بیرته به مو خپل ډیبیټ کیدای شي اورېدلی وي، تاسو ځواب کړئ، یعنی تاسو یقیني وي چې ځواب مو په سم ډول ورکړی؟ بدون شک چې کوم پوښتنې هغه لري هغه یو پوښتنه عقیدوي پوښتنه نه وه، ټول شخصي پوښتنې وي او زما بحث ټول د عقیدې و. هغه شخصي پوښتنې هم په حیث مسلمان ما ټول جواب کړي دي، په حیث انسان مې جواب کړي او زه همیشه جواب ته حاضر یم، نه فرد ته بلکې دولتونو ته حاضر یم چې د هر څه په اړه باندې چې هغه زه پبلک ډومین کې کوم، نو بدون شک چې زه د هغه جواب وایم او همیشه جواب ته حاضر یم. د حسیب ځواک ځینې پوښتنې چې هغه ستاسو د آنلاین کاروبار په اړه باندې لرلې تاسو په سم ډول جواب کړئ؟ بدون شک زما په نظر زما ځواب په دې ګرځي یم لاړ شئ. د هر یو کاروبار باره کې ما بحث کړی دی، هر یو کاروبار زه کوم یو عالم ته کښېنئ، یو کوڅه کې یو کس ته نه، یو عالم ته کښېنئ، پوښتنې ته دا اسلام د شریعت نه څنګه دی او هغه به ته جواب درکړي. زه په حیث یو مسلمان ولې یو کار وکړم، والله دونه چانسونه وو، لیکن ولې چې زه خدای ناخواسته دا دنیا دپاره خپل آخرت خراب کړم، هرګز به دا کار ونه کړم. او د هر یو کار چې ما آنلاین بحث پې کړی هغه تاسو علماو ته لاړ شئ، همداسې آنلاین چې کوم باوري ویب سایټونه دي هلته یې چک کوئ، مفتیانو سره کښېنئ، که څوک هم چاته وایي دا د غیر شرعي دی نو بسم الله خلک به د باندې بحث کولی شو. بل د ایر بی ان بی بزنس دی زه لکه هوټل چې دی څنګه کور په کرا ورکوي. نوروز صاحب ځوانانو ته مو پیغام څه دی؟ تر ډیره دوی چې په دا ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او یا هم په وطن او یا له هیواده بهر دي. زما پیغام ځوانانو ته دی، خصوصا څوک چې ټولنیزو رسنیو کې فعال دي، ستا څه شی غواړې؟ مهمه پوښتنه دا ده. دا ورځ حساب کا، کال حساب کا، میاشت حساب کا، اخره کې ستا هدف څه شی ورو دی هر څه نه. دا پوښتنه ځان سره وکړه کله کښېنه او ستا ضمیر به تا ته ووایي چې هغه کار زه باید ونه کړم کوم چې زما آخرت خرابوي، کوم چې زما مور او پلار ما باندې فخر نه کوي، کوم چې زه خپل لس کلنې خور ته نشم ورکولی موبایل چې ورشه خور زما دا ویډیو وګوره. د باندې لږ فکر وکړه. کوم چې ته خپل وراره ته همداسې نور کوم شیان ته غواړې ستا اولاد تا غوندې شي، که ته یو څوک یې کمزاګانې کوې، چټیات وایې، بد رد به سړی په دې لیدو باندې پښیمانه شي یا د عمران خان عکس سره ګډېږي. یعنې چې رشاد ته نه پوهېږم کوم الفاظ سړی را پیدا کړي. زه کله الفاظ باندې چې رشاد ته کله فکر کوم چې دا خلک د چا نه پیدا دي او که دوی لیب کې جوړ شوي دي، که یو میډیکل لیب کې چا ایکسپریمنټ کو او دوی جوړ کړي دي. ځکه یو سړی چې مور او پلار ولري، ورور خویندې ولري، اسلام ځان ته مسلمان وایي، دا کارونه کول یعنې ماته ډېر عجیب ښکاري او ډېر غټ افراط دی په جهالت کې. دویم زه به خلک ملامت کړم چې رشاد ته هم دا کومه دوی دا کارونه نه کوي ځکه ته یې ګورې، ته یې لایک کوې، ته یې فالو کوې، ته ورته کمنټ کوې. که ته هغوی بویکټ کوې، ویډیوګانې ونه ګورې، 10,000 ویوز ولري، 1 میلیون 2 میلیون لري، هغه پوهېږي چې ورځ به دا کار وکړم چې ماته ویوز راوړي. په سوشل میډیا کې لنډ تعریف د سوشل میډیا دا دی چې هر یو کس ویډیو جوړوي، هغه یو مستقیم او غیر مستقیم په یو ډول جوړوي چې دا ماته ډېر ویوز راوړي. سمه ده؟ نو که ته ورته هغه کنزل وکړي او ته ورته ویوز ورکړي، هغې وله ما د خبرې ویوز راوړي، سبا نور هم کنزل کوي، سبا هغه هم نور افراط ته ځي، هغه هم افراط ته ځي. که ته د هغه کنزلو ویډیوګانې ونه ګورې، هغې وله زما د کنزل ویډیوګانې څوک نه ګوري، دنه بعد باید کنزل ویډیو ونه کړم. نو دا اصل کې دا ته چې ویډیو ګورې هغوی مه ملامتوه، ته لګیا نه، خپل ځان باید ملامت کړي. اریانا سعید یو ده، څو فالوور لري ته وګوره که نه. هغه بل نور نومونه ماته یاد نه، دوی یو دي، فالوور څومره دي؟ 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون. همداسې غزل جاوید یو ده، څو فالوور لري؟ فریاد دریا یو دی، فالوور څومره دي؟ دا مشکل اصل کې به موږ او تاسو کې دی چې موږ یو چې هغه ته منډیواله
برق ورکړی دی هغوی هلته بره رڼا کوي ځان ته که دا موږ ته دا سوچونه ته وباسو هغوی به هغه کار کوي څه چې موږ غواړو حقیقت هم دا دی ورونو ځان سره فکر وکوئ نو د باندې به سړی ویډیو ډکوي چې دغه د سایکالوجي ادرس نه چې یو سړی څنګه مشهور کیږي ولې مشهور کیږي او څه شی کیږي چې هغه مشهور کیږي د باندې به زه ویډیو ډکه کوم د باندې به تفصیلي بحث وکړم لیکن لنډ پیغام مې دوی ته دا دی چې هغه ویډیو ته خپل اولاد وړوکي خور ته نشي ښکاره کولی هغه کار په خپله مه کوه آخرت دې مه خرابوه دویم خلکو ته یم ورور ته خپله ځان نه حیا وکړه تاسو رقم کس فالو کړئ او په دې راځي چې په ورځ د محشر ته هغه سره یو ځای پاسېږي ځکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک هم دې دنیا کې زړه یو سپورټ یو نیت یو ولاړ دی چا سره په یو صف کې په قیامت کې به هغه سره دا جګېږي ته غواړې دې خلک سره جګ شي یعنې هدف څه شی دی ورور زه په دې پوه نه شوم چې دا دوی دا کار کوي ولې او ته تعقیبوي ولې د دواړو هدف څه شی دی او دا باید واضح شي چې څه شی غواړئ بالکل نوروز صاحب په دې برخه کې په ټولنیزو رسنیو کې د علماو یا د هغه کسان چې دعوت کوي د هغوی نشتون څومره احساسیږي بدون شک دکې دوه کمبودیانې دي یو د هغوی نشتون دی او بل د هغوی غلطه استراتیجي ده که چیرته کوم علما شته دی هغوی باید هغه لباس واغوندي چې کوم ځوانان خوښوي چې کوم ځوانان سره ځان یو ځای کولی شي تا انډیواله غاټه خولۍ اغوستې ده پګړۍ دې اغوستې ده صحیح دی بهتره دی لیکن ځوان تا نه ځان لرې احساس کوي ځان باندې څادر مچولی دی څادر باندې مخ دې بند کړی دی ځوان نه غواړي تا غوندې ښکاره شي د څادر نه ستا هدف څه دی چې یعنې نه پوهېږم چې ولې علي ابن طالب یو والي لیږلی و شام ته او هغه والي چې راغی داسې لباس یې اغوستی تا باندې خیر څه دی چې داسې لباس یې اغوستی ډېر داسې عظیم لباس یې اغوستی هغه ته ځکه چې خلک مې جدي نه نیسي که دا لباس وانه غوندم وروه ته باید هغه خبرې وکړې چې کوم ستا په خبرو خلک پوهېږي ته باید هغه مثال ورکړې چې خلک پوهېدی شي پرې ته باید هغه لباس واغوندې کوم چې خلکو ته احترام کوي یعنې دا ډېر مهمه خبره ده نه یو ډول فاصله بدون شک شته دی ورو ستا مثالونه زاړه دي ستا لباس او طریقه زړه ده چې کله ویډیو کې باید ښه کامره استفاده کړي ښه مایک استفاده کړي ښه په طریقه باندې راشي کله وخاندي یو ټوقه وکړي ځکه چې خلک ځان تا سره وګوري ځان ته لرې احساس ونه کړي بدون شک چې دا موږ باید دا خالیګاه د هر ادرس نه ډکو نه فقط چې د علماو د دعوتګرانو د قاریانو د نیکو خلکو نشتون احساس کیږي بلکې د بعضو ټول نه د بعضو غلط استراتیژي هم دلته شته دی چې موږ باید په کل مرته مخکې وویلې چې په کوم طریقه چې ځوانانو سره نشي کنیکټ کېدلی هغه طریقې استفاده کا بدون د شرط په چوکاټ کې چې کوم ځای کې تا سره ځوانان یو ځای وي ما شیخ عثمان ته وویل تا ول داسې جاکټ اغوستی دا ځوانان خوښوي خولۍ اغوستې وه پیک کیپ خولۍ اغوستې ولې دا ځوانان ته کول ښکاري متوجه یې که نه نو ته چې انډیواله نه خاندې نه کوم ټوقه کوې نه وروه نه کوم چا سره یو نږدېوالی ښکاره کوې لباس دی هغه لباس دی خلک فکر ته ملایک یې خبرې دی هغه سیدي ټول انډیواله عین باندې دونه فشار راوړي چې خپل عین کې دونه فشار ځای نشته دی نو بدون شک چې تا نه به ځوانان لرې احساس کوي او ځینې ټاپې هم دي تاسې به دغه ځینې ټاپې لګولو داسې ویډیوګانې به تاسو هم لیدلي وي دوی ته مو ځواب څه دی یو دوه مې لیدلي دنه باید ځان دوی لرې وساتي ټاپې یو غټه خبره ده ورونو زه کولی شم دا ویډیو به اوږده شي ډېر مثالونه ورکړم ټاپې لګول غټه خبره ده یو چا د اسلام دین نه لرې کول غټه خبره ده وډار شه که چېرته هغه د اسلام دین نه لرې شي ته تی غواړې لرې کړې او ستا د وجې نه هغه اسلام نه لرې شي دا جرم به ته چېرته ویسې نو بدون شک به ټاپونه ځان لرې کړو او کوشش وکړو چې خلکو سره په مینه محبت فضا کې خبرې وکړو ته هغوی اسلام ته نږدې کړو بدون شک چې پوهېږي دا سړی شر دی هغه سره په منطق باندې په هماغه لازم څه چې حرکت لازم دی هغه باید ورکړو ځکه موږ مسلمان څه نه یو ته ماته یو څپېړه راکړه زه به تا بل څپېړه ونیسم ته څپېړه ورته راکړه ته بیا نښتې وو تا سره چې کېږي یعنې موږ باید سټراتیجي ډیفنسیف همچنان دا باید ولرو دا نه چې موږ فقط یعنی ضعیفه هغه یو نو چې نه موږ هغه حرکت کوو څه چې لازم دی او څه چې اسلام ته ګټه راوړي بعضې وخت کېدای شي یو څپېړه چاته ورکول ګټه راوړي هغه هم باید ته فیصله ونه کړې هغه باید د علماو د دوستانو د نورو خلکو په مشوره باندې مخکې لاړ شي په دین شک ستا باید نیت پاک وي او ځان ته هم فیصله ورنه کړي چې د هر څه کوم ځای صحیح کومه ته باید مشوره مخکې لاړ شي یعنې چې اسید ځواک سره ما که مناظرې کولې خبرې وي ته فکر ټول ما یوازې کول نه موږ الحمدلله دوستانو دعوتګرانو علماو چې په مشوره باندې وو چې په هغه باندې مخ تلم هغوی سره مې ویل دا کار بعض ویل دا کار مه کوه ما ویل دغه دلیل دی زه کوم بعض ویل داسې مخکې لاړ شه نو بدون شک په مشورې باندې کار وکړو ډېره زیاته مننه کور مو ودان نوروز صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت نه ورور ژوندی اوسئ درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې له ښاغلي رحمت الله نوروز سره وه تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې